کو کوم یو کس په ورځ په ګناهونو کې مبتلا وي او دته دا خبره منظره وي چې رب العالمین ما د ګناهونو اړه تور کړي او د نیکو اعمالو سره مې شوق پیدا شي. نن د اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون یو داسې زبردست عمل درته ښیم که دا عمل تاسو وکړئ د ګناهونو نه به ستاسو زړه مکمل تور شي او د نیکو اعمالو افعالو سره به ستاسو شوق پیدا شي. زموږ عزتمندو بعضې نو مخکې انسان په ګناهونو کې بالکل لیت پریتي. ګناهونه د انسان نه په کثرت سره کیږي او انسان افسوس کوي ارمان کوي کاش چې زه به کله د دې ګناهونو نه واړم. کله کله انسان ګناه کوي په دې غرض سره وکړي چې بس دا زما اخرنۍ ګناه ده دې نه پس به زه بله ګناه نه کوم، لیکن هغه ګناه وکړي ورپسې بله ګناه وکړي وی دا زما اخرنۍ ګناه ده بله به نه کوم، هغه وکړي بله پسې وکړي یکی بعد دیګرې او هر ځل باندې وایي دا زما اخرنۍ ګناه ده. دې وجې نه انسان سره یو لوی غر د ګناهونو جمع شي. انسان ډېر سخت پریشانه وي دا به څه کېږي آخر. نو که یو انسان د ګناهونو نه ډېر زیات پریشان راغلی دی او ګناهونو ته نه په کثرت باندې کېږي نو هغه که دا وظیفه او دا یو عمل شروع وکړي 140 ورځو پورې دا عمل وکړي 140 ورځو کې به د ګناهونو نه به د زړه مکمل تور شي. د ګناه کار به درته دومره ګران شي لکه چې یو لوی غر د هغه لوی غر په تا باندې راپرېوت داسې به زړه تور شي د ګناهونو نه او د نیکو سره به د شوق انتهایی پیدا شي. اوس چې څنګه ګناه په شوق سره کې دغه رنګ به د نیکۍ کارونه په شوق سره کې او د ګناه کار به تاته یو لوی غاښ او بالاخر به تر دې حده پورې ورسې چې ګوره د دې عمل په برکت سره بیا چې کله هم د ګناه کار کې نو تا باندې به اچانک لچ لګي بدن به دې داسې رپېږي زړه به یې درزېږي دا رنګ به دې تک زړ شي اچانک چې دا لا څه کوم نو بیا ته د دغې یرې د وجې نه به ته د ګناه کار پرېږدې یعنې ګناه به درنه کېږي. دا یو داسې پاورفل عمل محترمه که دا عمل چا هم وکړلو دوی ته به خپله د خپل باطن اندازه ولګي. نو محترمو د ګناهونو د پرېښودو دپاره دا یو عمل چې دا کوم درته ښیم د اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون دا تاسو وکړئ نو انشاءالله تاسو ته به ډېر زیاته پیدا وشي. او بالاخر چې یو څو خبرې درته کوم که په دې خبرو باندې عمل وکړئ اولیاء الله به هم جوړ شي د ولایت مقام ته به هم ورسئ تاسو او دا څه بعید او لرې خو نه ده. دا څومره اولیاء الله چې موږ یادو دا خو داسې نه دی چې دا ټول پیدایشي اولیاء الله نه دوی محنت کړی دی مشقت کړی دی تکلیفونه برداشت کړی دی د خپل نفس سره محاسبې کړی دی اوس د هغې نه پس دا کسان تللي دي د ولایت مقام ته رسېدلی دي. زین العابدین رحمه الله ته چا وی وایي ته د ولایت مقام ته څنګه ورسېدې؟ زین العابدین رحمه الله ورته وایي ما خپل نفس سره ما د خپل نفس سره مکالمه وکړه او ما ورته وی ای نفسه د الله تعالی عبادت طرف ته تیار شه سختو تکلیفونو مصیبتونو آفتونو ته تیار شه. وایي ما ته نفس د زړه راته ویلی چې زه تیار یم ته تیار شه. کله چې ما او زړه په خپلو کې دغه واده وکړله نو زه بیا رب العالمین د ولایت مقام ته ورسولم. نو محترمو د عمل درته ښیمه د ګناه د بچ کېدو دپاره چې دا کوم عمل یې درته ښیم او دې سره یو څو ضروري خبرې د هغه هم درته بیا وروسته ښیمه. د ټولو اول هغه یو انسان که هغه د دین نه غافله یا د نیغې لارې نه اوښتې وي یا په غلطو کارونو کې مبتلا شوی دی او دې ځان د هغې نه خلاصول غواړي په سمه لار باندې خپل ځان راوستل غواړي نو هغه له پکار دی چې روزانه دغه آیات مبارک اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون آسان دی. نو حواله که ورکړم کنو خو د سورت بقرې آیات نمبر 5 دی. آسان د قرآن مجید په کولو کې اولنۍ پاره کې په 2 نمبر پاڼه باندې دی د سورت البقرې 5 نمبر آیات دی. دغه آیات مبارک دا به یو سل او یو پیرې به ووایې او په یو مایع څیز باندې به دم کې که هغه اوبه وي که شربت وي او که هر یو څیز وي خو هغه څیز چې هغه بهیدونکی وي. بالخصوص موږ زیاتر اوبه استعمالوو نو خیر د اوبو باندې دم کې اوبو نه علاوه بل څه باندې هم دمولی شي خو هغه څیز چې تاسې څکلی شي نو دا په یو مایع څیز باندې دم کې یعنې هغه څیز لکه مثلا اوبو باندې دم کې
او دا بیا اوس کې روزانه دا عمل کوي تر د 140 ورځو پورې ان شاء الله چې په 140 ورځو کې به رب العالمین د ستا د ګناه نه زړه مکمل تور کړي او د نیکو اعمال او افعال سره به د ستا شوق پیدا شي. دا یو داسې پاورفل او داسې زبردست عمل دی محترمو. دې نه علاوه چې کله هم خوراک کوي او کله اولنې نوړې اخلي د نوړې نه مخکې به صرف په یو نوړې باندې به عمل کوي. دا نوړې نه مخکې به دوی ووجدک ضالا فهدى دا به وي دا به اولنې نوړې باندې او باقي خوراک کوا 140 ورځې دا عمل وکړه ان شاء الله. د دې عمل په برکت باندې به الله جل جلاله د ستا د ګناهونو زړه ډېر زیات تور کړي. د ګناه کار به داسې لکه یو لوی غر دی او هغه لوی غر په تا باندې راپروزي داسې به د ګناهونو رڼا تور شي. دې سره به یو کار کوي چې د خپلو سترګو حفاظت به د 40 ورځې کوي. په دې سترګو باندې به ناروا څیزونه نه ګورئ، فلم، ډرامې یا نور دغه رنګ ګندګي څیزونه چې هغه په شریعت کې حرام وي هغه څیزونه به 40 ورځې مسلسل په سترګو نه ګورئ. د سترګو حفاظت ډېر ضروري دی. حضرت مجدد الفسانی رحمه الله فرمایي د چا چې سترګې محفوظ نه زړه به محفوظ نه، چا چې زړه محفوظ نه شرمګي محفوظ نه ده. د چا چې شرمګا محفوظ نه دا غوځي لازم جهنم. د ټولو اول به د خپل سترګو حفاظت کوي. دویم نمبر خپل ذهن باید د غلط او ګنده خیالاتو نه صفا دا 40 ورځې مسلسل. خپل زړه دا به هم د ګنده او بیکار خیالاتو نه صفا او دا وظیفه اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون. پنځه واړه وخت موږ به هم پابندۍ سره دې سره او د هر موږ نه پس به لس کرته اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون. لس کرته به دغه آیات مبارک د دې هغه وظیفه کوي. که زیاتم کول زیاته یاخه ده لیکن د لس کرته به کم نه کوي. یو ده. دویمه خبره چې کله هم دا وظیفه کوي نو د هغې نه مخکې 3 کرته مخکې په رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک باندې به درود ابراهیمي اولولئ. درود ابراهیمي هغه درود دی کوم چې موږ په لمانځه کې وایو، دې ته ویل شي درود ابراهیمي. نو 3 ځله مخکې 3 ځله وروسته په میاشت کې 10 کرته اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون. دغه آیات مبارک د دې وظیفه تاسو همیشه لپاره جاری ساتئ تر د 140 ورځې پورې. 140 ورځو نه پس به د دې عمل کولو نه پس به تاسو ته خپله اندازه ولګي د ستاسو چې یاره زه مخکې په څونه اوبه وکړم اوس په څونه اوبه وکړي. رب العالمین به د ستا د ګناهونو زړه بهي تور کړي او د نیکو اعمالو افعالو طرف ته به د ستا شوق پیدا شي. نو محترمو یو ډېره زبردسته او ډېره زیاته مفیده وظیفه مې درته وښوده. نو بلکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازت دی. هر څوک د دې وظیفې نه مکمل فایده اخیستلی شي.